او د جلخانې کړکۍ ته روشه د جلخانې کړکۍ ته روشه او په کل د روح له پنسۍ ته خېژوینه سلام دلته ستړي مه شئ وخت مو په خیر اختر مبارک قربانۍ اختر مبارک خوږو او مینهناکو لیدونکو موږ نن د خوست مرکزي زندان ته راغلي یو البته مرکزي محبس ته زموږ د اخترونو خپرونه په لړ کې همدغه یو خپرونه ستاسو لپاره نوی نوښت دی یعنې نوښت البته چې موږ د زندانیانو سره خبر لرو د دوی پر ژوند د دوی پر کسب دوی ورته کوم کسب لري یا دلته دوی لپاره کومه اسانتیا برابره شوي دي نو زموږ د اختر په شپو ورځو کې همدغه خپرونه د نورو خپرونو تر څنګ همدغه خپرونه بیا یو جالبه خپرونه ځکه موږ له زندانیانو سره خبرې کوو د زندان له کسانو خبرې د زندان له کسانو هغه کسان چې دلته په زندان کې اوسېږي دلته د محبس یا د بند شپې ورځې تېروي د هغو خبر موږ تاسو سره شریکوو د دوی هغه دردېدلې خبرې د دوی هغه خوشحالوونکې خبره هغه به تاسو څه ډول کوئ ګورئ به یې خوند به ترې اخلئ اورئ به نو له درمان سره خپرونه تر پایه وګورئ خوند ترې واخلئ چیناره دلته ملګرو څه ډېر غږونه کوي چې چینار موږ ډېر جګ سړی وي خو ومې دومره جګ نه وي چینار زندې ښه سر یې ښه یې الحمدلله صحت سره دی ښه خو یې سره زونه غلی نیولی دی ولا ملګرو ډېر صفات وکړه داسې که ووایو چې چینار په نومو ته داسې یو کس چې داسې ښکلې ښکلې غزل درته وایي شعرونه درته وایي ووایو چې چینار دی په چینار څه ګرځېدم چې تر ټولو به دا جګ چینار وي سر یې ښه یې ملګري درسره دي سر دې ښه دي ښه جوړ یې د بندیانو غږ ورسوئ سلامت اوسئ چې خوست کې داسې ځوانان وي موږ خوشحال کړو چې ومنلو که نه خوشحال شي مخکې نه هغه پوښتنه وکړه زندان د اصلاح زوی دی که نه خو دلته چې مو تقریبا د ځینې کسونو سره دوی لاسي صنایع جوړ کړي وو دا لوس بندونه جوړ کړي دا څه جوړ کړي وو ډېر ښکلې ښکلې شیانې جوړ کړي تو څه زده کړی دی که ته خالي غزل مزل کې یې یار شا کیسه معلوم دی ځینې ځوانان دي د لوسو شیان جوړوي ځینې ځوانان دي چې قرآن کریم حفظ کړي ځینې ځوانان دي چې سبق یې وایي رقم موږ خپل غزل مزل او داسې چې به ته وایې چې موږ خو ځکه چې لیدونکي خو لږ خوشحال شي چې ولاد چینار رښتیا هم داسې ښکلې ښکلې شیان زده کړي دي صحیح خبره ده وبیایي مهرباني مو شعر لیکلی دی د زندان په باره کې یو بندیوان زلمی زومه چې شور مې نه و چا د خدای لپاره رحم نه کوو چې سور مې نه و د جدایۍ احساس ملګرو راته هله وشو قاضي صاحب ورور ذمهوار غوښتو خو ورور مې نه و زه چې د خپل کور په دننه کې هم بیا بندي یم په خپل وطن کې در په در شومه چې کور مې نه و ما به بخې چې هر کلي ته د در پورته نه شم نوم دې چی دی درمان ما به بخې چې هر کلي ته د در پورته نه شم درمانه زندان مې زړه ویلی و زړه زور مې نه و لکه چې وډر کړې منګله د غماز دمکیو د زولنو شرنګی مې اورې خو څه شور دی نه و چې شور دی نه و څومره ښه زبردست ستا نوم ترنمونه خو کله کله کې زه اکثره شعرونه لیکم ډېر خو یو څو شعرونه خو وایي داسې ښکلې ښکلې شعرونه چې کوم داسې ملګري کوم ملګري داسې دلته سره شته نږدې چې تو ډېر کوم شعر ډېر خوښوې داسې کې شعرونه خو مختلف دي خو خیر ځنې خو زه نغمې ته مې شعرونه لیکلي برهنامې ته نه زه اقبال ته خو هغه نه شو ویلی مشکل نه لري مشکل نه لري ازودي مشکل نه لري وایي د زندانو په شهرو کې خو اوس خو نه ډول جمع نشته د خلک د میګ د اواز نه متاثره شي که نه چې وایي چې مثال نور مشکل نه لري اوس خو دبلې بچه نشته دغه یاره راشه د زندان غمونه ډېر شول خود به زړه خورم چې ځوانۍ نه مې چاپېر شول خوشحالي نشته په تمه باندې ګرځو زلمیتوب وختونه واړه له موږ تېر شول نن د داسې تورو باندې غوڅ کړم سوګند چې د بیرون خلک مې هېر شول تش د ما منګل ته هم خندلې نه دي وینم ډېر خلک چې ستا په دیدن سیر شول نغمې غږ اوسه کوې رام ورته وایي خاصه په غږ خو نه یې چې اوس داسې په سټیج نه یې چې خو موږ کوې ډېر هم نشته سره مشکل نه لري لیکلي دي چې ما چې تنګاوې ځوروې بیا به درته نه راځم خیر دی که نه راغلم خندا به نه مشکل نه لري غټو خلکو سره ملګرتیا بیا مشکل نه لري دا خو ویله د غزل چې لیکي شعر نه داسې ونه وي زه اوس غزل ته وایي یو ورځ بیا مشکلې دي که نه زه سړی زه د زمورا خواله به نه داسې دومره ښه صاحب یې داسې یو بل غزل چې حماسي وي داسې یو سړی لکه خفه کوي داسې غزل ته وایي چې د ژوند ډېرې مرحلې دي یو موقع کې به در یاد شم زه ډېر څه کې در سره وم څه نه څه کې به در یاد شم که به دې مطمئن نه یم خو په دغه مطمئن یم چې په خوله مې نوم وانخلې نو په زړه کې به در یاد شم زه ډېر څه کې در سره وم څه کې به در یاد شم ډېره مننه خوشحال شئ چینار صاحب څومره وخت کېږي دلته چې راغلی مې خو دغه 2 میاشتې دي تر 15 انشاءالله
ښه نه دومره غټه خبره نه سړی ته بیا زون داسې پټ پټ کول دا خو یې مخکې هم ته وویل که نه طبعا انسان ته خطي تېروتنې کېږي خو د تېروتنې په صورت کې بیا هم انسان ته چې عفوه کېږي یوه ستونزه مشکلات مخې ته راځي که نه داسې ته شاید د ځینې ته ډېرې ښې خاطرې سي داسې خاطرې که نه چې په راتلونکي کې ته بیا هغه ستونزه مشکلات په ژوند تکرار نه کړي ځکه ملګرو سره یو ځای ولی دا رقم ته ملګرو سره پېژندګلوي دا که به ډېر داسې ملګري وي چې ته په ټول عمر نه یې لرې خو څه به ډېره ښه اړیکه پیدا شوې وي که نه نو زندان بیا هم ته چې دا د اصلاح ځای دی خو انسان نه بیا هم حتما انسان تېروتنه کېږي وایي داسې نه شاید تو ډېر څه ایسې داسې څه ایسې چې ټولنه که ته په ګاټه وي په ګاټه وي یو عبرت وي شاید یو کس داسې کس وي چې هغه د یوې تېروتنې ښکار وي یوه تېروتنه ورنه کېږي شاید هغه د زندان هغه ستونزو مشکلات ته بیان کړي چې هغه څه رقم ته د یاد ته یو کس چې وګرځوې دا یو ډېر مهم دی ځکه موږ ته الله پاک ویلي چې که چېرته ته د انسان ژوند وژغورو ته د ټولو نړۍ ژوند ژغورلی دی خشول سلامت چې نرسه چې موږ سره خپرګ د برخه سلامت ډېره مننه خشول خو یې خوست نه کوم ځای نه ورځنه څه ښکلي ویښتون دلته پرېښي دغسې دي که تا به د پرېښي دي دغسې دي که نه ښه بله څومره وخت کې ته راغلی یې زه حواله کېږي د 15 میاشتې کېږي 15 میاشتې تاسو خشول لکه بیخي چې په کلي کې وې والا بیخي څه خشول که نه ملګري لکه چې خشول ملګري لري والا شکر ده والا ټول ښه خشول ملګري که نه د 15 میاشتې کې کس هلته یو ملګری او 1 شپږ میاشتې تقریبا تېرې کړی 6 میاشتې کې ډېر شی نه زده کړي دا لوس بندونه کسب هغه شی نه زده کړی په هغه لاسي صنایع تو چې زده کړی دی که فقط بس ته خشول شباب ګرځې والا هر شی مو زده دی خو وشه غږوو جوړوي نه ویلې والا خو دا دی چې مشکل لرو ماشه نه ته به پیسې دورې کار نه چې ته نغد درسره ځي نه والا پیسې شي خو چې ورته وایې ته داسې ګولای داسې ښکلي شعر ته وایې چې لږ خو لیدونکي ته وویني هغه لږ خشول شي زه به شعر به ته وایم ما به سندره ته وایم څه به خوند به وکړي مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم چې مور دعا کوه یوازې یما مسافرۍ مې زندګي وخوړه له تا نه لرې له بچو نه لرې د تنهایۍ مې زندګي وخوړه سندره ورته وایم که تو ته چې بسم الله رانه کوی نیونی مینې کړم اشنا د بیابانو سره پرېږده چې ګرځم نیونی په غرونو نیونی مینې کړم اشنا د بیابانو سره پرېږده چې ګرځم نیونی په غرونو د چا د شوخ نظر د پاره په غرونو ګرځم نه کراره څومره زبردست اخر بلاړ شم له دنیا نه د ارمانو سره پرېږده چې ګرځم نیونی په غرونو نیونی مینې کړم اشنا د بیابانو سره پرېږده چې ګرځم نیونی په غرونو خیله له زړه راته ژړېږي وړې سلګۍ مې نه ودرېږي ماته د غوره ببر سر څېرې ګرېوانو سره پرېږده چې ګرځم نیونی په غرونو پرېږده چې ګرځم نیونی په غرونو زبردست ډېره مننه کور ده بس سلامت اوسئ خشول شم بس دغه لیدونکي به څه وویني چې دا سره که په څومره زبردست ترنم خشول خو یې که نه قربان شم ډېره مننه لیدونکو موږ د خوست مرکزي زندان ته راغلي یو دلته زیاتره کسان د حرفوي زده کړو تر څنګ دوی لاسي صنایع هم جوړوي چې دغه زما سره تر څنګ یو مبسي د دغې جوړ کړی دی دلته موږ پوښتنه کوو چې دا څنګه جوړوي تقریبا دغه باندې څومره وخت تېرېږي او څومره وخت یې د دلته دا ستړی ماشم دی خیر اوسې تاسو خشول چې څه نومېږي ګلاب په څومره وخت کې زندان ته راغلی 3 کوله کېږي 3 کوله کې چې دلته زده کړي دي هر شی مې زده دي چې کوم شی واخلې خو دا لوس باندې که نه د زنانو دپاره دی که نه دا تقریبا څو قیمت لري او څه رقم ته دلته خرڅوئ دلته موږ په 100 روپۍ ورکوو خو په 100 روپۍ ورکوئ او دا بیا د ارزښت څومره دی دون دی 200 خو د چاته ورک دلته کله چې دغه شیون خرڅوئ یا پلورئ که نه د څوک یې درنه وخلي ملکتوره درنه وخلي که نه دا تقریبا دنه به یو میاشت څومره وید لوسته راوړي دا میاشت خرڅېږي څو ورځې تقریبا یا په میاشت کې څومره خرڅوي دغه شی کله ډېر خرڅ شي کله نشي خرڅ دلته مو وړیکې بزور جوړ کړی وي که نه چې کله هغه ملاقات خلک رسي خو بس هغه ملاقات خلک رسي دغه کسي وي وخولي که نه دا ډېر ارزون دی خرڅوي
مصارف څومره پکېږي؟ 70 روپۍ. 70 روپۍ ورنه 40 روپۍ افغانۍ پاتې کېږي. نو دا خو میاشت ته دلته ډېر ښه کاروبار کوي. نو بیا بدیات شی کې یاره دغه دې ته ښه نه ده. صحیح ده. نور دې تر څنګ نور دې چې زده څه زده دي؟ شاه چې کوم شای وه ته دا لوس کې د ګوتې دوکانه خو دا ګوتې دا په څومره وخت کې جوړوي دا ګوتې وه؟ دا 110 میله 110 منټه. دا شیان تاسو ته څوک وړي؟ دلته کلټین د دوکانونه دي. دلته دی شیان سره د قیمت دي ارزونه دي نه ښه د ګزاره ښه دي ګزاره کې. اوس اختر مر روان دی که نه ته به هم دلته تو درې شپږ اختره کېږي چې تو تېر کړی دی شپږ دونه کېږي. عید کې تاسو دلته هغه تاسو خشولتیا کارته وښیې تاسو دغه ملګري چې عید په شپې ښه شپې ورځې کې تاسو خپل منځ کې مټایای نور هغه عیدي داسې کوي خوا دي کو ښه صحیح لکه کلي وجرو کې ښه دسترخوان جوړ یار وتاخ کې یو بل وتاک ته څنګه که نه صحیح جمعې مو کړې وي هر څه ته خو ډېر خوند کې بیا که عید کې زه ته روشم بدلاته که نه یوه خپرونه در سره جوړه کړم تاسو زه زه وینم هغه د کلیولي په شوق به موږ سره وي هغه ډنډکای چې دغه تاسو جوړوئ که نه جوړوئ ډنډکای څومره وخت کې نه دی خوړلی خو یار وه خو څه کې تروړي ورکی پخې کې دی لیرو خو ته څه نومېږې؟ زه شریف وم. شریف ته کوم ځای یې؟ زه باک یم. ماشاءالله شریف دا څومره ښکلی شال جوړ کړی دی دغه هغه دی فکر کوم هغه د سر کلب وي که نه ریبن دی دا په څو روپۍ دی؟ زه 1500 روپۍ جوړوم. 1500 روپۍ جوړوئ. لیدونکو دغه مرکزي مابس کې هغه کسان دي چې دلته د جرم په یوازې دلته راوستل شوي خو د دوی لپاره زندان چې دی هغه د زده کړې او د کسب یو ځای دی ځکه له دې مخکې دغه ځوان د لاس وښي جوړ کړی دي او تر څنګ بیا دغه کس دغه څه شی دي؟ دا تر اوسه ښه دا څومره وخت کې ته جوړېدی یو بند؟ ورځ کې جوړوم. ورځ کې جوړېږي که نه تاسو کاروبار ښه دی دا ځای کې کله چې دې ځای نه تاسو بدیا وځئ د هغه خپل د مابس وخت مو پای ته رسېږي ځون دپاره خو دا کسب تاسو جوړ کړی که نه په خپل ځون څومره باوري یئ؟ انشاءالله باوري چې بدیا بیا مونږ کوو که نه داسې نه چې بیا ولته دا شی نه پرېږدم بیا که نه بیا مې داسې هغه کې د تقریبا ته څومره وخت کې دلته ورغلی یې؟ ولسمه میاشت ده. ولسمه میاشت دوه یې د خو تېر کړي دي ځان تېر د دی. بودیا یې د دې تر منځ فرق شی دی والله فرق نشته نه دومره که نه یو خالي دغه وي سړی نه تفشیش کې وي نه ټینشن وي سوي جیل هغه بودیا والا ډېر ټینشن دی په خدای چې لوړ شي که نه فامیل خو لري بچون مچون که نه بیا دا چې ولته لوړ شي یو مریض دی جمعې نشته دا نشته داسې دی چې آرام خدای قدر ده نه بېغمه وي کله چې دغه تاسو دا پیسې دلته 10 روپۍ ګټئ دلته مصرفوئ که کور ته یې هم لګئ؟ نه دلته مصرف کوو. یعنې کور ته هم تر اوسه پورې نه دي لګلي خو یې کور نه هم نه دي غوښتي؟ کور نه ما نه دي غوښتي. ښه دا هم یې مهم دی کله چې داسې نه څئ که نه کور ته به دومره یو شاید تاسو وړلی شئ که نه شئ وړلی که دلته ټول مصرف وکئ نه وړای شو انشاءالله وړی شئ که نه تقریبا دا میاشت به څو روپۍ ګټلې وي؟ دا میاشت بعد 2.5 زره ګټوي 2.5 زره ډېر ښه دی او دلته تاسو مصارف څومره دي؟ والله مصارف بعد 2.5 سرسي یو میاشت که نه میاشت نه یوه نه جمعې نه بله جمعه دا خو ډېر کم دي کله چې دلته عید وي جمعې دلته کوي دلته هم ځینې درزیونو مول د خیاطونو خیاطۍ کړی دلته یې ګنډي که د بدیانه یې فامیل ته راوړي؟ نه بدیان اوري ځینې مې دلته ګنډي. ښه تو دغې ته سره که ته جمعې کړی دي؟ مو ته کړی دی بدیا سره ملدل نه دی ښه ملدل دی نه دی که نه واسکاټ ته هم کړی دی؟ واسکاټ یاده کړی دی. ښه دا خو خلک داسې ملګري دلته نه سره شته داسې ملګري چې دوی په دغه زندان کې وي شعرونه زده وي لنډۍ زده وي نور داسې ښه شاغه وکړي لږ لږ داسې تفریح بڼوي چا سره ډېر طبیعت یې دلته داسې ملګري سره شته چا سره ډېر طبیعت سي چنار چیرته ده؟ چنار ده زه به چنار سره خبرې وکړم خشول اوسې لیدونکو موږ بیا هم یادونه کوو د خوست مرکزي زندان دی خو دغه زندان کې له دې مخکې موږ د ځینو کسانو سره خبرې وکړو چې هغې ته د برق په برخه کې دوی ته 6 میاشتنۍ زده کړه ورکول کېدی او دوی خپله د یو کسب زده کړی دی که نه لاسي صنایع چې دا د دوی لپاره که چېرته دوی له زندانه بهر وځي یعنې په دې معنا نه چې دوی دلته 1 کال 2 کاله 3 کاله بس وخت تېر کړی دی دوی د ځان لپاره داسې یو کسب برابر کړی تر څو که چېرته دوی ته دوی د بند موده پای ته رسېږي یعنې د باندې به هم دوی د ځان لپاره یو کسب برابر کړی نو زموږ خپرونه دوام لري د اختریزو خپرونې په لړ کې دا د زندانیانو د مابس سره موږ دغه مابسینو سره موږ خپرونه ده تر ما سره خپرونه تر پایه وګورئ لیدونکو موږ د اختریزو خپرونو په لړ کې خوست مرکزي زندان یا مابس ته راغلي دلته له مابسینو سره موږ خبرې لرو دوی ته په دغه مابس کې کوم ډول اسانتیاوې برابرې شوې د زده کړو برخه کې حرفوي زده کړو
ما سره ترڅنګ ځینې کسان دي که څه هم دوی دلته عملاً په زده کړو بوخت خو ما ښه وبلله چې دغه د زده کړو پر مهال دوی سره زه خبرې وکړم دوی سره دلته کوم زده کړې کوي او له دغه زده کړې دوی څومره استفاده ګټه پورته کړې ستړی مه شو خیر اوسه سلامت اوسه په خیر والله سلامت څه نه میږي نوم مې خان زمان ده د خوست مرکز اوسېدونکی یم دا چې دې نه مونږ ډېره مننه کوو د مونږ دپاره یې شپږ میاشتنۍ انجینرۍ برېښنایي زده کړې په کور اچولی دی مونږ تقریبا داسې وښیه چې 15 میاشتې کېږي چې په دې زده کړو کې بوخت یو نو انشاءالله چې اوس دې زندان نه وځو د یوه انجینر په صفات به وځو مونږ یعنې ډېر څه زده کړه د انجینر درس نه بغیر دیني درسونه مونږ ته ورکولی کېږي چې پاکې مصروف وي پاکې مو ډېرې زده کړې وکړي نو مونږ د خوست مبس مدیر نه ډېر خوشحال یو او هیله مو دا ده نه چې په آینده کې داسې نورې زده کړې داسې نوره ورکشاپونه مونږ دپاره په کور واچوي لیکن دا کفایت نه کوي دا اوس په الحال کې مونږ دپاره یو شپېتو نفرو صنف تیار شوی او مبسین زیات دي شمېر یې زیات ده یعنې هیله مو دا ده چې په آینده کې نور زیات کور وشي کله چې ته دلته تقریبا ستاسو لپاره شپږ میاشتنۍ د زده کړو زمینه برابره شوې د انجینرۍ د برق برخه کې کومه برخه تاسو دلته زده کړې اوس ته عملاً که له دې زندانه تاسو ازادېږئ د ځان لپاره د خپل فامیل لپاره په خوست ښار کې نورو ځینو کې تاسو د ځان لپاره داسې یو کسب برابرولی شئ څو په ځان باندې دومره تاسو حاکمیت لرئ الحمدلله زه اوس په ځان دومره باوري یم چې خوست ولایت برق زه مهارولی شم بلکې د خوست بس زندان برق مهارولی شم د یوه کلي ولایت برق مهارولی شم یعنې ډېرې زده کړې ډېره پوهه مونږ ته راغلې ده ډېر نه سلامت خوشحاله اوسئ زه له نورو کسانو سره هم خبر لرم هغه کسان چې دیني زده کړې کوي او ترڅنګ نورې حرفوي زده کړې کوي هغې سره هم خبر لرو لیدونکو زموږ خپرونه ژمن کې د مرکزي زندان کې د محبسینو سره ده دلته ځینې نور یو بل کس سره و فکر کومه دا به وي که نه عادل صاحب کله چې زندان ته څومره وخت راغلی تقریبا شاوخوا 2 میاشتې کېږي 2 میاشتې کې لومړی کې چې راغلی وې هغه لومړني حالات څه ډول اوس چې دغه دومره ملګرو سره ته یو ځای شوی ده سره ستا اړیکه پیدا شوې اوس څه ډول دي الحمدلله چې د زندان ورځې شپې طبعا سختې وي خامخا زندان د تکلیفونو ځای دی اوس الحمدلله د دې د ملګرو سره او د استادانو د برکت له وجې دغه زندان مونږ ته مقصد چا خبره چې د زده کړو ځای ګرځېدلی دی دلته مونږ ډېرې څه لاسته راوړنې ولرلې د برق په برخه کې د تخنیک په برخه کې او همداسې لکه د بل انډیوال چې یادونه وکړله دیني زده کړې دي او داسې نور دغه ملګري چې تاسو سره اوس ورسره نوی ملګری شوی ستاسو هغه د شپې پر مهال یا نور وخت تاسو بنډارونه کوئ فکر داسې کوي چې زه په یو زندان کې طبعا خامخا زندان دی خو بیا هم الحمدلله موږ دلته داسې انډیوالان داسې ملګري لرو چې موږ خپلو کې ډېرې ساتیرۍ یا مقصد په ورځني کوم درسونه چې موږ وایو په هغې باندې یو بل سره مشورې او تبصرې کوو همداسې نورې دنیوي زده کړې کوو د شپې پر مهال هم نو فکر مو بدل وي تقریبا خوشحاله اوسئ ډېره مننه خوشحاله سلامت لیدونکو زموږ خپرونو دوام لري موږ له نورو کسانو سره هم خبر لرو موږ د خوست مرکزي زندان محبس ته راغلي دا غوړي دي که نه دا خو دې مې زنانای پوره دا زنانای تقریبا څه نه میږه اول خو دا صابر کوم ځای زه اصل نه یم زدرون یې څومره وخت کې دلته راغلی صابر مقصد وطن میاشتې دي دا کسب دلته زده کړو دا کسب که دا به بیا اوس دا نوی زده کړی که نه څومره وخت کېږي دغه کسب د پیل کړ لومړی څو ورځې وروسته دلته چې کله روغلی هغه نه چې روغلم دلته مو فایل کړو خو د په خاطر مو فایل کړو 9 ساعت نه تېرېده مو چې ستا لږ سړي فکر ورسره بدل وي ذهن یې لږ ورسره تازه وي مقصد داسې وي چې بل مسلمان ته پیدا ورسېږي یعنې مخکې اول وخت چې کله روغلی وې څومره ذهني ستونزه د سره وه څومره خفه اوس چې دغه دومره خلکو سره پېژندګلي وشوه زیاتره کسونه سره ته پېژندګلي شي اوس څه احساس کوې ولا خو بس دا دوکانه قسم قسم خلک مسره ولدل کاڼي زدرون منګال خستول مقصد قسم ټول ملګري شوه ټول ملګري د مقصد ټول وطن خلک یو بس خسره خشول الحمدلله ورځ د تر وې شپه د تر دغه غوړي دي که نه دغه استوز د څوک دا استوز نو ولا دلته یو بل نفر دی
مقصد یې تو نه مو زده کړې مونږ ته زده کړې داسې مقصد یو بل نه سره زده څومره وخت دا غوړه جوړوي دغه بس یو ساعت نیم ساعت ټایم نشي یوه غوړه دومره کم وخت کام ټایم نشي دا خرڅېږي بزور لري الحمدلله ښه په طبیعت دلته مخکې ځینو کسانو سندرو سم خبرو وکړه دا دلته کله دغه د زندانونو دپاره کوم هغه غړي چې هغه فکر کوم دریم ورځ دی که نه کسانو ملاقات هغه کسونه خرڅوئ دا غوړه څومره ارزښت لري ولا دوا ونیم شل روپۍ کې مات لري دوی څه خرڅوئ خرڅېږي خو بزور لري الحمدلله داسې بزور لري خو دغه خپله وینه شوقي شاعر مثلا زنانه یې پوره دې زنانه ته چې دلته ملاقات وکړو شي بس بیا ویرو بس په سر ونیم شل روپۍ دونه خرڅ دومره میګا فکر ورسره بدل وي او سوچ مو سره بل عجیب خرڅاب کې جوړه شي کېره په نه خلوص مصرف یعنی کرنو تر اوسه پورې پیسې نه دي بوښتي نه الحمدلله څومره ښه کور دی ایجوب مصرف ته پورې ملګری یاروم د ستونزې سره ونی بل کوټه ته لور شي خرچا مرشا وکړي کنه ته بندر جوړ کړي بندر په جوړ کو بس تر ملګری رشي بس ونه مدغه څه ته جوړه کوه په خښو اید پورا د چی کړي دي ولای تخمو سفر چیرې نه کړي خو بیا کې برته کړي د معلومات نشته ځکه چې ملاقات ورول نه چې زه دوه شی مرده کړي چې ار درې پر ملاقات ترسي شتي دا درې پر ملاقات ترسي بیا وطن خو اندر کوي بیا وطن خو دا ولا تنشن وی بیا خو ډېر تنشن نه بیا چیرته بیا زندگی سره د زندگی خدا دې کوم څه دا ګټه خو وکړه کدا ته چیرته دلته نه وای بدیا وای داغه به شاید نه ان اوس کته بدیا لور شي زند پر خدا سیو کسب جوړ کړی یو د کونه ته لور شي یا د سیو د کون زند پر کې او نن سبا د غلاسي سنې سي د پلو جوړ کړي شه د څومره خلک کین انتخابوي څومره خلک خو دې شوقیون دي کنه دا وخت مداغه د بي ملګری وو ایم تر کړه فکر ازندان تر غول کوم زندانی جوړ کړه مته د خبر کین مو چولای دا دا اکثر د زندانی شاید دا په جګه څو د وای شي ځکه چې دلته دماغ په دمو مصروف نه کوي نه راټینګ سره مته خاندر کړه قسم مخ کنه چولای دا کنه خو شاو کې مات نه لري داسې ملګری چې تو ډیر ساتو سره تیر وي خښولوي دي اكم ملګری دي بس خدا نه ټول ملګری چې کوم سره کنه زړه بسو غزل مزل چې زداوي شعرونه زداوي داسې غزل مزل خو دلته ځکه د طبن یې انسان پیدا کیږي غزل مزل باندې والده خو دونه د نورک وای چې بس څه جرأت نه لري لاندې هغه یو غلی کوي چې هغه د چې د جلخانه به بوت یا لالای رو خلاص کې مور ډېر یادوي نو اکنه بل ته ترې چې دی یو بل انداز وا چې خو ته د شعر سره نه ولا شعر سره دومره لکانه لرم ځکه چې زندان د دماغ کمزوري وي او تاسو کور طرف ته دماغ کمزوري د خپل شین جوړوي هیڅ نرته وغږیږي دوی ته خو دې تر کړی دی کم کاید نو تر کړی په لږه کې کو بل کې خو د پلچرخي کم کاید سره کم ته دا کم کاید دوته سره کم خو په زندان کو ازي رښتیا یزي خوانو کاید کې دزي ملګر والله خو یزنه دا ځکه سیده چې می ته ملاقات دلته نه کېدی مقصد خپل پردای چې کله کله ملاقات جامه سره غاب صاحب هغه ذهن فکر سره سره بدل وي توجه سره بدل وي ولته خدا سوچ په دوه میاشتې کې ډیرو ملاقات راغلو ولته د سره کم ته چې کله ایت شوړی کې د خلکو سره هغه بدیا پښون ته مټای کولچ شین مخستي و ولا ارته مر خوستي و بس الحمدلله کپر مون ملګری و بس بل وتا کا بتر د مبارکي وا قومندان صاحب رول سره مبارکي و کوم پرسونل جوار نه وته سره مبارکي و ډاکټر خوشالتیا خپ خوا کتابه د زندان مسولین چې دی د دوت سره درڅی کنه څومره رابعه د سره کوم ته الحمدلله خدي خپل کاوه نو ټول بخوي زګه خپل باس نو اصله باز دا خبره د خښونو سره مننه سلامات اوسئ موږ خبرونه دوام لري دغه کسان چې دلته د زندان شپه ورځ ترې خو د خپل ګټ نه په فرصت یې د زندان چې مدل ته ولې دغه د اصلاح ځای دی او دغه د کسب د زده کولو او د هنر زده کولو یو ځای دی ځکه ما مخکې څو یادونه وکړه که چېرته دغه ځوان دلته نه وای راغلی شاید د باندې د دومره فرصت نه وای پیدا کړی چې د دا ډول غاړکۍ جوړې کړې وای شاید دومره فرصت نه وای پیدا کړی چې د لاس بندونه جوړ کړي وای نو که چېرته دا د زندانه وځي د ځان لپاره به یو کسب د ورسره وړي هغه دویم ملګری به د کسب وي خوشحاله اوسئ ډېره مننه زموږ څخه خبرونه کوي برخه الله دې قربان تاسو نه خوشحاله اوسئ چې تاسو ته موږ راځي د موږ غم خوړه مقصد مو سره مشوره وکړه څونه میګه ملګری ته نوم مې رغب ګل دا رغب ګل مرکزی زندان ته تقریبا څومره وخت کې شروع غلای مرکزی زندان کې دا غاله سم میاش روانه دو دلته مختلف حافظونو په اتاق کې یو چې د سیو خیا چې 15 نفر تعداد لرو دي حافظونو ماشاءالله موږ د ډیره خازمینه برابر شوی دو چې مثال موږ درسونه له مخفله چې بل قرآن کریم کې ختم کړو دغه څه چې هغه کسونو ته چې حفظ نه وي کړه په نظر قرآن شریف ختم کی
نو امارت ته ډېره ښه سیستم څخه کړی ده چې مثال چې چا کار ډېر تخفیف کام ورکوي څوک قرآن حافظ یا بیا درېخه د زندان څخه وباسي. دغه کله چې تاسو دلته دغه د زندان ته راغلې دلته د قرآن شریف ته وړاندې ختم کړو که دلته ما دلته ختم کړو قرآن شریف په حفظ باندې ختم کړه؟ نه حفظ نه دغسې نظره مې ختم کړو حفظ نن مونږ بستر ختم و چې ټول مبس ته پاته لګېږي د بندیانو ته دلته مونږ ستر ختم وکړو چې مونږ ته شیخ روغله هغې بیان وکړو نو انشاءالله د حفظ ارادات سبونه بلې لرم چې حفظ شروع کړم. څومره ښه تقریبا قید څومره دونه ختلی دی؟ قید مې 4 کاله ده. 4 کاله؟ یعنې 4 کاله که ته کړی شې چې ته حفظ هم وکړې کتابونه نور هم ووایې که نه؟ انشاءالله یعنې چې اوس د ځینې به ښکلی انلاین که نه څومره خوند به کوي دا کس ته څومره یوه ښه زمینه برابرېدل دي چې که څه هم زندان سخت دی که نه دا نه سترګه نه شي پټ دی خو د دې تر څنګ باوجود دغه ته زمینه برابرول بیا انسان ته د یوه هیله ورکوي چې که څه هم دلته زه وخت روغتمون واخه بس نه تېرېږي که نه؟ بالکل نو مونږ چې راغلي یو دلته په دا محافظانو اتاق کې مړول دي ډېر کسان دي چې مونږ سره نورنۍ قاعدې بیخي د سفرې مخه نه ولیدله الحمدلله شویله اوس هغه دی چې د 15مه شپږمه ولسمه سفره کې د موږ په اتاق کې سازي د حافظانو اتاق مشر یم دا د شپږ څلوېښت 50 کسان یو چې مونږ تعداد دومره ده نو ډېر ښه درسونه روان دي مو ایته څومره خوشحالي چې اوس یې روان دی ځکه دا ملګرو سره نه یې ملګرو سره انډیوالي دلته د بیا د ملګرو سره بیت کې انشاءالله یې دې ته ښه خوښ یو ځکه چې غوښې به بیا له خړ د سره وړي ځکه دا خو قربانۍ ده غوښې ښې ډېرې روی راباسي ته تېروو زندان ډېره مننه خوشحال چې لیدونکو قربان سلامت اوسئ لیدونکو په ژمن کې د اختریزو خپرونو په لړ کې زموږ دغه ترتیب کړي برنامه چې موږ په مابس کې د زندانیانو سره د محبسینو سره جوړه کړې دغه پای ته رسېږي دلته مابس کې د حفاظي ځواکو تر څنګ د نیز زده کړه عصري زده کړې او د لاسي صنایع برخه دلته زیاتره کسانو د ځان لپاره یو داسې کسب جوړ کړی دی چې دوی هغه دلته خپل ورځنۍ چاره په مابس په داخل کې دوی خپله پوره کوي نه د کورنۍ نه دوی پیسې نه راخلي چې دوی په کورنۍ په بوج شي نو زموږ سره تر څنګ ځوان دلته قرآن شریف ختم کړی دی ورسره دی حفظ کې یعنې دا یوه ښه زمینه برابرېدل دي یعنې په دې معنه نه که یو څوک زندان ته راځي په دوی باندې به 4 کاله 2 کاله 8 میاشتې 15 میاشتې هغه دوی باندې بس نه تېرېږي حتما دوی یو داسې کسب پکې زده کولی شي چې په راتلونکي کې د دوی لپاره په ګډ تمام شي نو زموږ اختریزه خپرونه نور هم وګورئ خوند تر واخلئ درمان ته او تر څنګ یې محبت ته اجازه راکړئ تاسو ته ښې شېبې ښه وخت خوندور اختر او د برخه کې زموږ سره هغه ملګري چې زموږ سره همکاري کړې لکه ریحان صاحب و دغه مبس کې د دنده وه وظیفه وه هغې موږ سره د مبس کې دلته د زندانونو سره د خپرونو په جوړېدا کې د ډېرې هڅې همکاري کړې د ده هم کور آباد وي چې زموږ سره هغه خپلې هڅې دریغ نه کړو موږ سره دا زمینه برابره کړه چې موږ هم تر دې ځایه ورسولو هغې د کور آباد وي او نورو کسانو هغه ملګري چې په زندان کې دنده لري وظیفې لري زموږ لپاره چانس برابر کړی کور دی آباد وي